خلق هنر زما میلاد و بیدت ہوئی میلاد بیدت نرے علامہ قاری ایو کتاب پڑھ دے المقصد الاعلی فی میلاد المصطفیٰ دلائل ذکر کری دی ابن حجر میثمی اگر کتاب پڑھ دے النعمت الکبریٰ علی العالم بسید ولد عالم آدم خود زخیم کتاب دے دغه روزو د صدقاتو د دې روایت ذکر کړی دي نور خط تفصیل کړی دی دوه کتاب ما سره پراته دي ته چا سودای جوړته وخه ته مې وې دا څه په کې څه د ځان وایي قبول بس د ذکر او تلاوت نو په دې ورځ شپو کې زموږ د خپل پیغمبر د پیدا کېدو په مناسبت کې اکثر علاقو ملکونو کې داسې مجالس جوړېږي لوی مجلسونه چې ما لیدلي دي او شامل شوی یم پکې هغه د شام ملک میلاد وایي د حضور پاک د پیدا کېدو کیسې د هغې سټیج جوړ کړي په سټیج ناطفانان ناست دي او عام خلک لاندې ناست دي ناطفانان به ناست وای میانځ کې چې وقفه شي نو یو عالم بیان وکړي د حضور پاک د پیدا کېدو کیسه به وکړي د هغه د ښکلي نوم چې محمد و د پلار نوم یې عبدالله د مور نوم یې آمنه بیبي و او د پلار نوم یې عبدالمطلب و په دې میاشت پیدا شو په دې ورځ وفات شو مختصر بیان ښکلی دا داسې مجالسو مقصود دا ویرو چې هر مسلمان ته کم از کم د خپل پیغمبر نوم د هغه یو مختصر تاریخ په یاد د هغه معجزې واوري چې سړی د خپل پیغمبر د امتي کېدو فخر کوي او دعوا کوي او د دې پیغمبر معلومات ورته ني نو داسې نه امتي دې اورېدو سره او دې یادولو سره د ده په زړه کې د خپل پیغمبر محبت عظمت او قدر زیات او د محبت او د عظمت نتیجه دا ده چې ستا شکل به د هغه په شان جوړېږي د خوشحالۍ او د نفلو ده چې دا ورځ د پیغمبر اسلام د زیږېدو ده دوشنبه ده یا 12مه ده په دې کې خو نفس اجتماع د علماو ښه کار ذکر و اذکار ښه کار بل دا ده چې په دې کې پیغمبر علیه السلام حاضر و ناظر حاضر هم دی او ناظر هم دی او علم غیب دته د ما فی السماوات و ما فی الارض دا ور حاصلوي نو په دې خو شک نشته چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم محبوب ربانی دی پگران حبیب کسی خوشحال بختور دی تو ہم یوم میلاد کے طور پر یہ دن مناتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب دنیا میں چمکا اور پورے کائنات کو روشن کیا آج امت اس پر خوشی کا اظہار کرتی رسول اللہ ہماری محبت کے مستحق ہیں ان کے بغیر ہم جائیں گے کدھر راس و میلاد جوڑ اختر دی د ربیع الاول مبارک میاشت شروع شوې ده او دا په اسلامي میاشتو کې هغه میاشت ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا د راتلو پیدایش او ولادت سره تعلق لري مسلمان د پاره دا میاشت ډیره د سعادت برکت او د خوشحالۍ ده او د الله عظیم القدر او عظیم المرتبت پیغمبر دی د ربیع الاول په دې میاشت کې هغې دنیا ته تشریف راوړی دی د الله خوشحالول عبادت دی د حضور پاک حالات بیانول د عبادت دی
د حضور پاک سره د مینې او د محبت یو مجلس جوړول د عبادت تی. د نبی علیہ السلام صفت کول د عبادت تی الله کړی دی. او د حضور پاک مبارک پراتلو د خوشحاله اظهار کول د عبادت تی. او بیا که څوک صدقو کی او خیراتو کی او د هغې ثواب د دواړو جهانو سردار ته د هغه بیبیانو ته د هغې صحابو مبارکو ته وبخي د دې نه لوی عبادت بل کم دی. شکر گزار پر نعمت سی رونو میلاد النبی تپوس به د صدیق اکبر سے وکړو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چا چې 1 روپۍ خرچ کړه د رسول الله مبارک د پیدائش په قصې باندې کان رفیقی فی الجنه دی به زما په جنت کې ملګری دی به زما په جنت کې ملګری. د میلاد شریف تپوس به د عمر فاروق صاحب نه وکړو. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چاچ د رسول اللہ مبارک د پیدائش تعظیم کو فقد احیا الاسلام د اسلام ژوندی کو. د پاک الله پر لوی رحمت سی د 12 خیرات کوي میلاد کوي کپګر د پښین کې یو نر مولا د پیدا شو چې دا ناروا دي په کتاب دلیل وایي خو زه حاضر یم په پښین کې نه چې په بلوچستان او پاکستان کې پیدا شي زه ورته حاضر یم د کتاب د علم پر میدان باندې زه د هر چا جواب ته حاضر یم. تاسو ټول بې غمه سي یو لا هم پروا مه کوي چې هر ځای مو سړی پیدا کړي هر ځای چې مولا او کامي و چې درته ویل چې دا ناروا دي ما ته ټلیفون کوه هغه میدان ته ما در غواړه که نه سولم حاضر ژبه مې ور پرې کوي. د ملایانو جواب زما سره دا هغه شیطانانو جواب زما سره ستا دا هغو لارې ما ته معلومیږي دا هغو د پرېبو لارې ما ته معلومې دي هغه زه در ختموم. د هغو څه تاسو بېغمه سئ خپل پر دین مه شکمن کېږئ پر خپل دین باندې مه بدګمانه کېږئ پر زرکلن تاریخ مه بدګمانه کېږئ پر خپلو اولیاو مه بدګمانه کېږئ. د اولیاو سره تعلق جوړ کړي هغو ته ورځئ خیراتونه وکړي ډېر وکړي. شکر گزار پر نعمت سی زمونږ بعضې ملګري میلاد تقسیموي وایي میلاد 2 حیثیت لري په یو حیثیت مستحب دی او په یو حیثیت بدعت دی. که منکرات پکې و دا بدعت دی او که منکرات پکې نه و دا بیا مستحب دی. زه د تقسیم هم قائل نه میلاد مستحب دی او منکر خو هر وخت منکر دی مه یې کوه کنه. اوس به ته وایې چې د ولیمې ډوډۍ هم 2 حیثیت لري په یو حیثیت سنت ده په بل حیثیت بدعت ده. که چېرته د ولیمې ډوډۍ صحیح کوره منکرات پکې نه وو بیا سنت ده او که ډمانې راوستي وو بیا بدعت. د جنازې منظم 2 حیثیت لري په یو حیثیت فرض دی په بل حیثیت بدعت دی. که منکرات پکې نه وو دا بیا فرض دی فرض کفایي دی او که منکرات پکې وو ښځې پکې روانې وې نائحې وې خلکو ځانونه شکول چغې وهلې زنانه په دې جنازې پسې روانې وې دا بیا بدعت دی. داسې مجلس ته به نه مخلوق لره رحمت د بحر بردي وی مفتی صاحب تا میلاد النبی مانی ماوی پا میلاد النبی کی خطوہ لفظ دی یو نبی دے او یو میلاد دے ابو جال عمر کافرے کا میلاد النبی نہ مانے دا ابو جال نہ غٹ کافرے دے دو لفظ دی میلاد النبی سو لفظ دی میلاد النبی نہ مانے نو ابو جال عمر کافر شوے خیر نشوے وائے او چې میلاد النبی نه مانی نو ظالمه پیدائش د نبی خو ابو جهل منو دا عتبه منو دا شیبه منو دا ابو لهب منو دا د دنیا کافر مانی ته نه مانی او کته چې نا ذکر د نبی په محفل کې نه مانم دا خو عالم ارواح کې الله کړی دی. خلق لرا رحمت د بحر بردي چې 2 رکعات نفل په واسه کېږي په دغه نیت یې وکړي چې نبی علیه الصلاة وسلام نن پیدا شوی دی زه خوشحالي کوم چې 1 رکوع د قرآن تلاوت په واسه کېږي وی کې قسم دی الله جل جلاله بل وع مقام فيه ولې
تا د نبی علیه الصلاة والسلام په ولادت خوشحالي وکړه او د نبی علیه الصلاة والسلام د ولادت په ورځ شیطان خوابدي سوی دی شیطان دا چې څوک درته وایي چې دا مه کوه یا دا بدعت دی دا د هغه خپله ګناه ده دی خپله بدعت دی په نور جمعو کې به انشاءالله حوالې ورکو معتمد علما په سلهاو کلونه مخکې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دا ورځ 100 وشان حلال کړي دي 100 وشان